په دې حساب چې زه کوم د خبرو شروع کولو نه مخکې نو ډېر مبارکي ورکوم عزالله کاروان ته. په رښتیا خبره خو دا ده چې او هیله هم کوم او مبارکي هم در کومه چې که پښتو ادب ته یو بل نصیر احمد احمدي یا یو بل سعدالدین شپون ترلاسه شو، دا به زما خیال دا دی چې زموږ د ټولو تر ټولو زیاته خوشبختي وي په دې ټول ماحول کې. د ناول تاسو چې په هر شکل کې ګورئ، تاسو ناول د کتاب شکل کې ګورئ یا ناول د لیکلوس شکل کې ګورئ، خو ناول په بنیادي طور کیسه وي. انسانانو کیسه ویلې دي، انسانانو خپله خبره د کیسه په توګه کړې. انسانانو د ډېر پخوانه داسې ډېر موضوعات، داسې ډېرې پیچلتیا، داسې ډېر خیالونه او فکرونه چې هغه په عامه ژبه کې یا په عام خبرو اترو کې نشو کولی یا یې نشو رسولی یا د هغې ابلاغ نشو کولی یا هغې بل ته رسولی نشو یا د هغې احساس یې نشو کولی، هغه حس کولی نشوه، د هغې کیسه یې ویلې ده. او دا کیسه زما خیال دا دی چې انسان سره یو شی خو د ډېر اول نه کوم ته چې مونږ حمد وایو یا ورته د حمد په شکل کې یو رقص وایو، دا انسان سره موجود و. او دویم انسان سره کیسه موجود وه. دا د انسانانو د ارکیالوجیکل مشاهدې دي چې په غارونو کې زیاتر د هغه خبره دا اینفوسټ لیکلي دي، د هغه د انسانانو د سکل، د انسانانو د کوپړی چې کومې تصویران موندې شوي دي، انځورونه موندې شوي دي، نو په هغې کې دا و چې د انسان اورېدلو، لکه د اورېدلو یو صلاحیت پکې و. د دې مطلب دا دی چې د کیسه یې اورېدې، ځکه چې بل څه خو کولی نه شو، نو خو کیسه یې اورېدې. د دې مطلب دا دی چې انسان سره کیسه د ټیل اول نه موجود ده. په دې تورغم په ناول کې چې ما تر ټولو ښه شی کوم محسوس کو، هغه د کیسه هنر دی چې کاروان صاحب له ورځي. په رښتیا خبره خو دا ده، داسې ډېر کم ناولونه زما خیال دی چې زه پیدا شویم نو لیک لوست سره مې بلد یم او د لوستلو سره خو بیا ډېر زیات بلد یم. دا زه دعوې سره ویلی شم او خواهش مې دی چې ټول خلک دې لوست کوي که نه. هغه پښتو متل دی زموږ ښځې زه جوارګر یم، زموږ د خلکو ښځې دې هم جوارګري شي. زما چې په کورونو کې د خلکو ښځې هم لیک لوست کوي که نه، لوڼې دې هم لیک لوست کوي، ټول خلک دې لیک لوست کوي. بهرحال د لوستلو دا خبره چې ده، ما ډېر کم ناولې داسې شوي دي چې په یو سیشن کې مې ختم کړي. لکه داسې کم از کم د 100-200 صفحو ناول دا چې په یو سیشن کې ته ختمولی شي، دې مطلب چې د کیسه کې زور شته. اوس د کیسه ته په کوم شکل کې خلک ګوري یا په کوم ریفرنس کې خلک ګوري یا د کوم زاویې نه ورته خلک ګوري، دا د هغه خلکو خپل معروض دی یا هغه کوم ماحول کې چې هغه خلک اوسیږي. ما ته خو تر ټولو ښه خبره دا ښکاري شوه چې صحنه او منظره کوم نه، ناول کې کیسه وي، ناول کې پلاټ وي، ناول کې کردارونه وي، ناول کې صحنه او منظر وي، ناول کې ژبه وي، ناول کې یو پیغام وي. دا چې راجمع کړي سره د دې یو سینتھسس چوکي، دا چې راجمع کړي سره تخلیقي طور دا ناول شي، دا کیسه شي، نو دا ناول شي. نو تر ټولو غټ معیار د یو ناول دا دی چې د کیسه یې څنګه ویلې ده. نو هغه کیسه بیا په کومه منظره کې ده، هغه منظر څه دی، هغه صحنه څه ده، هغه ځای څه دی چې خلک په هغه ځای کې وګرځېدی شي. نو ما ته ښکاري داسې چې دغه کوم کردارونه ورکړي دي او کومې لارې ګودرې ورکړي دي او کوم منظرونه دي، په هغه منظرونو کې زه وګرځېدم. چې کله ما دا ناول لوسته نو په هغه منظرونو کې، ځکه چې هغه لارې ګودرې بلدې دي، دا د داودزو لارې دي ټولې، د پېښور ښار بعضې د کیسهخانه او د کلابالحصار او د خیبر بازار او د خزاني او د بخشو پل او د هریانې لارې دي، هغه ټولو لارو کې زه ګرځېدم. د دې مطلب د کیسه کې زور شته، زه ځان سره بوتلم. ما روسي ناولونه هم کتلي دي، ما فرانسیسي ناولونه هم کتلي دي، ما اردو ناولونه هم کتلي دي، ما انګریزي ناولونه هم کتلي دي. ډېر کم ناولونه داسي چې ما ځان سره بوتلی شو، هغه لارو کوڅو کې مې وګرځوي. د عزیزالله کاروان ناول دا کمال کړی دی، یو ځلې بیا زه د داودزو کوڅو کې وګرځولم راوګرځولم. دا ډېر لوی کمال دی. ما خیال دی چې په دې ورته مبارکي ویل پکار دي. درېیمه خبره، درېیمه خبره نه کوم، دا بیا هیر شي چې دا اوس کومه خبره زه کومه نو دې نمبرونه به کلار شو. بله خبره زه دا کومه، که دا ډېره لویه مسله هم ده زما که نه، دا ړومبۍ او دویمه درېیمه، نو دغه مسلې نه به کلار شو. دویمه او که نه د خلکو د حساب کتاب ازمیښت نه کومه، لکه چې خلک به حساب کتاب ځان سره کوي، اوس دویمه شوه که درېیمه شوه، نو دې نه به سره کلار شو. نو خو بله خبره ما دا کوله
چې د پیغام په حساب چې کله خبر راشي موږ عموما یو کتاب ته هم د پیغام په شکل کې ګورو. ما ته ښکاري داسې چې د پیغام سره سره د کتاب د لوستلو عمل بذات خود یو تخلیقي عمل دی. لوستلو کې یوازې هغه خبره باندې خلک نه پوهېږي، لوستونکی نه پوهېږي، کومه خبره چې ورته د مصنف رسول غواړي دی په خپل هم خپل خیال تخلیق کوي لوستلو سره سره. نو ما پکې په خپل خپل خیال تخلیق کولو، دا یوازې د ده کیسه نه وه، دا کیسه زما هم ده، دا کیسه د شهزاد هم ده، دا کیسه دلته د عزیز الله کاروان د رونو هم ده، دا د ارمان صاحب هم ده، د مروت صاحب هم ده. زما خیال چې موږ ټول دلته چې څومره خلک ناست یو موږ د کیسې سره بلد یو، د خلکو سره هم بلد یو، د لارو ګودرو سره هم بلد یو، د ماحول سره هم بلد یو. نو چې موږ د یو خاص ځای پورې ورسولو نو ما خپل ځان په خپله تخلیق کولی شو، خپل سوچ په خپله تخلیق کولی شو. نو هغه سوچ چې کوم تخلیق کېدو موږ د پیغام شکل کې ګورو څیزونه څنګه چې ما عرض وکړو، خو د پیغام نه زیات هغه احساس کوم چې راولاړېږي د هغه لوستلو نه پس ما ته ښکاري هغه احساس ډېر ضروري دی. هغه احساس اکثر موږ نه بعضې د نږدې تاریخ یا د لرې تاریخ یا بعضې اوسني چې کوم حالات روان دي موږ عموما د انسانانو ذهن ټولنیزه توګه باندې لږ سست اسانې لارې ګودرې ګوري، په اسانه لارې ګودرې ګوري. نو ځکه د خپل حافظه داسې ژوندی ساتلو باندې ډېر توان لګي. حافظه چې ژوندی ساتي او څیزونه یادای نو د څیزونو یادولو باندې توان خرڅ کېږي، نو دی د توان نه ځان بچ کوي. نو بیا د څیزونه هیر شي، څیزونه ته هیر شي نو د څیزونو پوره پس منظر هم ته هیر شي. دا څیزونه په کوم انداز کې شوي، دا عملیات په کوم انداز کې شوي، دا خبره په کوم انداز کې شوې ده، هغه انداز هم ته هیر شي. نو موږ اکثر پرونی خبره هم هیروي، بیا رانه 2 کاله مخکینی خبره هم هیروي، بیا 10 کاله مخکینی خبره هم هیروي. دې ناول دا کمال کړی دی چې دا څیزونه یې ژوندي ساتلي دي. نو زما یو حافظه یو شکل کې را ژوندی کا چې تر څو پورې د دې د پیغام د په خپله ذکر کړی دی ما ته نه ښکاري چې یو مصنف د دې اختیار ولري چې د خپل پیغام تشریح په خپل وکړي. دا پیغام تشریح حق زما دی، دا کتاب چاپ شه اوس دا ستاسو حق دی چې دې پیغام تشریح وکړي، دا د لوستونکو حق دی چې دې پیغام تشریح وکړي. نو ځکه اکثر و بیشتر په کتاب باندې د کتاب لیکوال تبصره کول دا ډېره کمزورې تبصره. نو عزیز الله کاروان چې د خپل ناول باره کې څه ویلي دي نو هغه تاسو ډسریګارډ کوئ. دې باره کې چې موږ څه وایو که نه هغې خبرو ته غوږ کښېږدئ، هغه خبره هغې نه ډډه وکړئ، ځکه چې کتاب لیکوال دا ډېر سبجکټیو کوي، دا ډېر دننه نه کوي، هغه چې په خپله احساساتو نه تېر شو. څنګه چې ما ورته وایي چې موږ په خپله هم احساساتو نه تېرېږو نو هغه احساسات ضروري دی. د پیغام په حساب چې کومه خبره ده دې خبرې ته راځم او په مختصره توګه یې تاسو مخې ته ږدم چې د پیغام کومه خبره ما په خپله محسوس کړې ده هغه دا ده چې ژبه او ملتپاله شعور دا ډېر کم ما محسوس کړي دي چې د دې عمر په ځوانانو کې د تخلیقکارانو کې ما خو څنګه چې وایي که نه دعا مې وکړه چې خدای د یو بل نصیر احمد احمدي د پښتو ادب ته ورکړي، که دا توان دغه شان جاري ساتلو د کیسې دا توان دغه شان جاري و نو امید لرو چې یو بل نصیر احمد احمدي ترلاسه شي پښتو ادب ته. ډېر کم ځوانان ما لیدلي دي چې د ژبې او د ملتپالۍ ترمنځ د تعلق نه خبري. ارمان صاحب ورته اشارې وکړې چې دا ژبه د ژبه صرف ابلاغ نه دی، دا شناخت سره تړلې ده، دا حافظي سره تړلې ده، دا تاریخ سره تړلې ده، دا حکمت سره هم تړلې ده. د ټپو خبره فولکلوریات او په دې ژبه کې چې څومره کیسه را روانې د پخوانه دا مونږ متلونه دا مونږ ته ډېر پخواني د زرګونو کالو راسي چې انسان په څیزونو سوچ کړی دا مونږ ته د ژبې د لاسه رارسي، د ژبې په ذریعه دا ژبه خپل لړمونکي وړي. دې نه ډېر کم خلک په دې حساب خبرې، په دې خبرې چې مونږ خبره کوو په یو بل پوهېږو، په دې خو پوهېږو، په دا خو ډېره عامه مشاهده ده، خو په دې باندې پوهېدل دا ډېر زیات ضروري دی چې ژبه دا حکمت ځان سره وړي. نو چې ژبه ماته کې ژبه د منځه وباسي نو دا حکمت د منځه وباسي، نو دا حافظه د منځه لاړه شي،
نو بیا حافظې سره تړلی تخلیق دی، نو تخلیق د منځه لاړ شي، نو ایجاد د منځه لاړ شي. نو دا چې کوم کاروان صاحب د ژبې په حساب خبره کړې، د خو ورته شاید چې کوم پریزن کې کتلي دي یا کومې زاویې نه کتلي دي، هغه زاویه باید چې پراخه شي، هغه زاویه باید چې پراخه شي. خو او ظاهره خبره چې دا پراخیږي، وخت تر وخته به دا پراخیږي، خو د ژبې دا تعلق د قام سره، د ژبې تعلق د کړوړه سره، د ژبې تعلق د شناخت سره، د ژبې تعلق د هویت سره، د ژبې تعلق د تهذیب سره، د ژبې تعلق د ټولنې سره، د ژبې تعلق اختیار سره، د ژبې تعلق فکری ازادۍ سره، چې ته فکر کولی شي از فکری ازادۍ سره، د فکر ازادۍ سره، د فکر حریت سره. دا تعلق کاروان صاحب چې کومه طریقه باندې بیان کړی دی، ډېره د خوشحالۍ خبره ده او په رښتیا خبره چې زه ډېر زیات خوشحاله کړم. د سکوت احوال صرف په یو ځای کې دي. کاروان صاحب ما ورته ویل کنه چې خپل رای به نه ورکوې، دا رای به مونږ ته پرېږدي. د سکوت احوال ما خیال دی چې جلال آباد نه جمدر ډرایور روان دی که نه، او هزاره خاندان ځان سره بوزي که نه، نو هغه په خبرو کې چې کومه خبره کوي، هغه اصل کې د سکوت کیسه ده. دا دې چې خپلې غاړې نه کوم ایمیل یو وټساپ یې کړي دي، نو دغه وټساپ یې کیسه نه وایي. یعنی دا حالات به چې څنګه دلته صورتحال د مهاجرت بېوزلي وه، د مهاجرت یوازې مهاجرت نه بلکې د انسانان چې اختیار نه بې اختیاره کې د هغې بېوزلي وه، د هغې بېوزلي او محرومي او د هغې د ټولنیز د ننګ بایلل، د اجتماعي تاسو ورته ویلی شي چې کله کوم دا دغه په پاکستاني پښتو کې وایو، تاسو پاکستاني پښتو کومه ویلې ده، نو هغه به دا وي چې اجتماعي عزت نفس بایلل، نو ننګ بایلل. نو هغه ننګ بایللو خبره په خپل ځای موجود ده، هغه شته. خو دا کیسه چې څه ده، دا کیسه دغه او کیسه چې کله ویلې کېږي هم د کردارونو په ذریعه ویلې کېږي، ظاهره خبره ده. دا کیسه دغه ځای کې ده، کوم ځای کې چې د ویلې چې کوم ځای کې د ډرایور دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې څنګه وشو او په کوم ځای کې خبره وشوه. اوس هغه ډرایور د کیسې نه ما خبره راویستې ده چې اصل کې کیسه څه وه. اصل کې کیسه دا وه چې قبایلیت و، اصل کې کیسه دا وه چې ملي اجتماعي احساس نو، ټولنیز احساس نو، د ملت پالی شعور نو. اصل کې کیسه دا وه چې سیاسي تنظیم نو، اصل کې کیسه دا وه چې ځایي اقتصاد نو، اصل کې کیسه دا وه چې د کلو د ښارونو ترمنځ ډېر لوی توپیر و، ډېر لوی فرق و. اصل کې کیسه دا وه چې ګورننس کې مسلې وې، خو اصل کې کیسه بل هم وه. اصل کې کیسه دا هم وه چې د 2000 مخکینی دغه ته به نه ځم، اوږده کیسه ده مخکینی چې د سوویت یونین په وخت کې د دوو سنډاګانو ترمنځ د باچا خان په اصطلاح یا د ولی خان په اصطلاح دوه اتیانو ترمنځ چې کوم جنګ و، هغې ته به نه ځم. اوسنۍ کیسه 2004 نه چې شروع شوې وه، نو موږ ټولو کتل چې دا اصل کیسه دا وه چې دلته خلکو ته ټریننګونه جوړ شوي وو، ټریننګ کیمپونه. اصل خبره دا وه چې دلته ریکروټمنټ روان و. اصل خبر دا و، مروت صاحب کتاب لیکلی دی د مهاجر نه تر مجاهده پورې که نه، فرام مهاجر ټو مجاهد که نه. اصل کیسه دا وه چې د مهاجر نه مجاهد جوړ شوی و. ته خو لا مهاجر کې نښتی کاروان صاحب، مهاجر مجاهد دی. هغه اردو والا اردو چې څوک وایي او په پاکستاني لهجه کې پښتو وایي، هغه نن سبا د اماراتو سالاران دي، هغې پښتو نشي ویلی نه لیکلی شي. ته تیاسې ګیله کوې. هغه دلته سبق ویلی دی، هغه په پنډای منډای کې سبق ویلی دی، هغه چېرته په کچلاک مچلاک کې هم سکول مول ویلی دی، هغه د اردو کتابونه ویلي دي، هغه جیو ټي وي کتلی. لکه کیسه اصل کې دا ده. نو دا کیسه به داسې بوتلل غواړي. نو دلته ټریننګ کیمپونه جوړ شو. بیا د هغه ټریننګ کیمپونو ته ایران کې هم جوړ شو، دلته هم جوړ شو. بیا هغې ته امریکې مرسته ورکړې. د کمال خبره دا ده چې د امریکې پیشو او د منګک کیسه ده، د پیشو د منګک دشمني ده د چین او د روس د امریکې ترمنځ، خو یا د یوریشیا او د امریکې او د یورپ ترمنځ. خو په دې کې متفقو سره طالبانو ته امریکې مرسته ورکوله، پاکستان هم مرسته ورکوله، سعودي مرسته ورکوله، میډل ایسټ هم مرسته ورکوله، چین هم مرسته ورکوله، روس هم مرسته ورکوله، ایران هم مرسته ورکوله. لکه دې مطلب دا شه چې دا پوره سیمه او دا پوره نړیوال ریاستونه دا د افغانستان د خپلواکۍ په ضد ولاړو.
په بون کانفرنس 2001 کې وشو. بخښنه غواړم لږ به رانه خبره یو څو منټه اوږده شي. بون کې کانفرنس وشو 2001 کې. په بون کانفرنس کې دا ټول ملکونه موجود وو او د دې په مرزۍ دا نظام جوړ شوی. د افغانستان د ټولو تنظیمونو نمایندګان موجود وو بون کانفرنس کې. د امریکې نه دی راوستی دا نظام. د ټولو تنظیمونو نمایندګان پکې موجود وو او د ټولو ملکونو نمایندګان پکې موجود وو. پاکستان هم پکې موجود، ایران هم پکې موجود وو، جرمني هم پکې، ترکي هم پکې، ټولو پکې. بیا په افغانستان کې 4 واره صدارتي انتخابات وشو. بیا 5-6 واره د ولایتونو د شورا انتخابات وشو. خلکو خپل ووټ ورکړه، رایه ورکړه. بیا ادارې جوړې شوې، بیا پارلیمان جوړ شو، بیا گورننس جوړ شو، بیا تعلیم په مخ کې لاړ، بیا میډیا مخې ته راغه، بیا تعلیم او تولیدات مخې ته راغه، لږ ډېر ځایي اقتصاد مخې ته راغه. دا ټولې خبرې په افغانستان کې وشو 20 کاله. خو 20 کاله د افغانستان په قلار نه و. چې کله افغانستان کې د خلکو پرای حکومت او افغانستان ریپبلیک و، نو ادارې فسادي وي، نو اغلته رشوتونه وو، نو اغلته بدامني وه، نو اغلته جنګ وو، نو اغلته بارود وو، نو اغلته توپې وې. او چې کله د دې ټولو په خوښه دا کیسې راغې، نو اوس امن دی. دی وایي چې اوس امن دی، دی وایي چې اوس امن دی. زه اکثر د دې جواب دا کوم چې تر ټولو ښه امن داسې امن چې وي که نه، نو د دې په ځای تر ټولو ښه امن قبرستان کې، مقبره کې. دا د مقبرې سره نږدې امن دی. نو دی په دوحه کې دی امارت دپاره په دوحه کې په قطر کې دفتر خلاص کړ. د دفتر کرایه چا ورکوله؟ د دفتر خوراک چا ورکولو؟ د دفتر فنډینګ چا کولو؟ د هغلته چې په سلګونو خلک اوسېده د دې کورونو کرایه چا ورکولې؟ دلته په حیات آباد کې اوسېدې کورونو کرایه چا ورکولې؟ په روس کې اوسېده د هغې چا ورکولې؟ په ایران کې اوسېده د هغې چا ورکولې؟ دلته په ملا هیبت الله کورونیشن ورته موږ بیعت، د هغه بیعت دلته په کوچلاغ کې شوی، د هغې ویډیوګانې شته. نو دې امارت دلته جوړ شوي دی. نو د دې امارت چې په 2020 کې امریکي او د طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شو، نو په هغې کې فریقین نه وو. په هغې کې د افغانستان منتخب حکومت نه وو. په هغې کې پرای جوړ کړی شوی د افغانانو نماینده حکومت نه وو. هغې کې امریکا وه او طالبان وو. دا دواړه بهرني قوتونه دي. دې کې یو هم د افغانستان قوت نشته. دا دواړه بهرنو قوتونو خپلو کې د افغانستان دپاره مذاکرات کول. نو بیا یې پاکستان سهولتکاري وکړه او په 2022 کې دا عمل وشو چې افغانستان سقوط وکړه. او افغانستان د سقوط نه پس موږ دا ګڼو چې د افغانستان د سقوط نه وروستو داسې شوې ده چې په ټوله دنیا کې دا یو مثال جوړ شه چې بهرني ملکونه، بهرني هیوادونه داسې کولی شي چې د خلکو په رایه باندې جوړ کړي شوي حکومتونه او ریاستونه مات کړي. دا یو پریسیډنس، یو نظیر جوړ کړی شو، مثال جوړ کړی شو. کاروان صاحب ډېر ښه اشارې، علامتونه، اشارې، استعارات، محاورې په دې حساب استعمال کړي دي او د ډېر وخت نه استعمال کړي دي. لکه د تورخم د ډیورنټ کرښې ته د عبدالرحمن راښکلی شوي کرښان او د ډېر ښه ترکیبات راوړي دي، ډېر مزیدار دي. په دې ورته شاباشي ورکومه. د اغیزې اخیري خبره دا کومه چې اغیزې، ګوره اغیزې خو موږ په خپله مخامخ وینو. دا د ژبې خبره چې کاروان صاحب کومه کړې ده او ګیله دا کوي، دا ډېره ساده ګیله ده، ډېره معصومه ګیله ده. انجینرینګ ذکر ارمان صاحب وکړه، اوږد بحث دی چې بیا بحث وکړو چې انجینرینګ څنګه کېږي او څوک یې کوي، په کوم شکل کې کېږي. د دې سوالونو باندې یو بحث پکار دی، سوالونو باندې یو سټډي سرکل پکار دی چې لنګویسټیک انجینرینګ کېږي څنګه، او دا ولې کېږي، او دا څوک کوي، دا د کوم ځای نه کېږي، دا په کوم شکل کېږي، کوم کوم څیزونه ماتوي، ولې ماتوي. لکه دې دغه څه دی. خو اسانه باندې دا وایم چې لیک دود هغه ولې زده کړي. کاروان صاحب د هغه معیشت هغه د مقابلې امتحان کې نه پکارېږي، په مارکیټ کې هغه نه پکارېږي، هغه په ملازمتونو کې نه پکارېږي، هغه په ټولنیز ژوند کې نه پکارېږي، هغه په ثقافتي طریقه باندې یعنی کلتوري حساب باندې چې وګورې نو څه د عزت او د احترام کیسه ورته نه ترلاسه کېږي. دا ټولې خبرې چې ته راجمع کړي نو د ژبې معیشت جوړ شي، د ژبې اقتصاد جوړ شي.
نو ژبې اقتصاد اخیستی شوی دی. دلته دا قبضه چې وي که نه، دا قبضهګري، دا استعماریت، مستمره چې شي خلک که نه، نو هغه پوه نه کله ناکله ګرام شیداوي چې تر ټولو هغې کې خطرناک صورتحال دا راځي چې دی په ځان اډو پوه نه شي او دی ویږي نه زه مستمره نه یم، دی په اصل کې مستمره وي خو دی وي زه مستمره. د استعماریت تر ټولو غټه نښه څه ده چې زه په خپله ژبه کې، په خپله مورنۍ ژبه کې ځان راته پیکل ناکله په څیزونو ښه نه لګي، یا هغه خواري پې چې کومه ناخواري راته عبث ښکاري، یا هغه راته بې قیمت او بې ارزښته ښکاري. د دې نه زیات استعماریت بل څه کیدی شي؟ دا استعماریت د کرښې چې راښکې شوې نو جغرافیایي ارزښت خو بیخي اغېزه خو بیخي معلوم وه. جغرافي ارزښت سره چې ټولو خطرناک چل کوم شوی دی هغه کلتوري طور مختلفې ټوټې، یو خو دا ټوټه راښکې شوه، بیا دا دې خوا چې کومې ټوټې دي دا هم ټوټې هم 4 حصو کې تقسیم کړی شوې، بیا جدا جدا ټوټه دا انتظامي طور جدا جدا شکل کې د هغې ارتقا وشوه، او بیا د دې مخه واړوله هند غاړې ته، د دې مخه یې واړوله هند غاړې ته اول، بیا پنجاب غاړې ته د دې مخه واړېده، او هغه انګریزانو وکړه، او پاکستان چونکې د انګریزانو وراثت لري نو هغې دا په مخ کې بوتلل. نو کلتوري اغېز هغې سره ژبه هم شامل او ژبه معیشت هم. سیاسي اغېزه د دې ډېره زیاته مهمه ده چې مونږ خپل قوت ارادي بایله، ځکه مونږ بیا د استعماریت حساب باندې داسې د معذرت خواهانه لهجې وي زمونږ په غر باندې قبضه وي، خو مونږ وایو که دا رایل کې د چرته راکړو ډېره به ښه وي، په سیند باندې قبضه وي خو مونږ وایو که دا نیټ هایډرل پرافټ د راکړو نو ډېر به مهرباني. په تماکو تماکو بیخي د زراعت نه بازي، خو مونږ وایو که مهربانه شي دا یې زراعت کې شامل کړو ډېر لوی کار به وکړي. په د ګیسو په کوو باندې قبضه وي او هغه وړي، د پټرول په کوو باندې قبضه وي او هغه وړي، خو مونږ وایو چې که دا رایلټي او دا سرچارج والا میلو شوه نو بیا دا ورته مخې ته کوو چې وروره تا په خپله منې نه، آرټیکل 158 کې او آرټیکل 161 کې او آرټیکل 162 کې تا په خپله منې نو مهربانه شه دا چې کوم دی په خپله منې دا کار وکړه، ځکه چې هغه به په ارتقایي مرحلو کې ځي. معاشي او اقتصادي صورتحال دا دی چې تاسو ګورئ چې سره د دې دومره لوی وسیلو او سره د دومره لوی شتمنو دلته بېروزګاري، دلته وسلوالي، دلته د نشي کاروبار، دلته ترهګري او د ترهګرۍ کاروبار، دلته بېوزلي او دلته مهاجرت. یو خو هغه مهاجرت دی چې د بر وطن نه کېږي، هغه مهاجرت دی چې د کوز وطن نه بر وطن ته کېږي، یو هغه دی چې د دې په منځ کې مهاجرت روان دی. کابل ته څومره مهاجرتونه مثلا د لغمان نه شوي دي، یا د خوست نه شوي دي، یا د پکتیا نه شوي دي، یا د هلمند نه شوي دي، او کندهار ته څومره شوي دي د ګیر چاپېره علاقو نه، او بیا دلته پېښور ته څومره مهاجرتونه شي. وګورئ ګیر چاپېره وګرځئ، په دې ټولو قبیلو زما خلک پېښور ته مهاجرت شوي، دننه مهاجرتونه دا ډېر زیات شوي دي. زه په دې مخې ته نه زیات تفصیل سره بظاهره خبره ده چې وخت نشته چې زیات تفصیل سره په دې خبره وکړو، خو دا د کاروان صاحب تر ټولو اهم خبره چې ما مخکې بالکل وکړه، هم په دې خبره کوم چې کاروان صاحب، عزیز الله کاروان صاحب ډېره خوندوره کیسه ویلې ده. امید لرم چې دا خوندوره کیسه به تاسو ټول ولولئ، او امید لرم چې په دې کې د دې پیغام څه دی د هغه پیغام په حواله به تاسو خپل خیال او خپل فکر جوړ کړئ. او څنګه چې ما عرض وکړه د دې سټډي سرکلو دا لړۍ باید چې جاري پاتې شي، او که روان سټډي سرکل زما تجویز به وي که دا تاسو په لینګویسټیک انجینیرینګ وکړئ، لساني انجینیرینګ څنګه کیږي او ژبه خلکو نه څنګه تروړلی کیږي، په کومه طریقو د څه دپاره تروړلی کیږي، که په دې دا تاسو دا به زما تجویز وي مراد صاحب نو دا به ډېر خوند وکړي. ډېره مننه کوم، ډېره ښه.